آیا پاکستاني بندرونه د ایران له جګړې ګټه پورته کوي؟ پاکستان له ایران سره په گاوند کې پروت دی، خو د کړکېچ له زون څخه بهر دی. پاکستان د امریکا متحده ایالاتو او ایران ترمنځ د لومړنیو خبرو اترو کوربتوب وکړ چې په نړیواله کچه د انځور په ښه کولو کې ورسره مرسته کړې. د دې ترڅنګ د پاکستان بندرونه په منځني ختیځ کې د کښتیو د تګ راتګ لپاره په یو ستر بدیل اوښتونکي دي. کارګو لیږدونکې کښتۍ د عمان متحده عربي اماراتو ورڅیرمه پرتو بندرونو ته له ورتګ څخه ډډه کوي. د دې علت د عراق په سواحلو کې د بریدونو پر خطر سربیره د ډیر ځنډ او د بیمې لوړ لګښتونه دي. کښتۍ د پاکستان دریو سترو بندرونو د کراچۍ بندر، قاسم بندر او ګوادر بندر ته ورځي، کوم چې د کړکېچ له زون څخه د باندې دي. دا په دې معنی چې دا چاره د زیاتې کارګو، زیاتې سوداګرۍ او د پاکستان لپاره په نړیواله کچه د کښتیو د تګ راتګ په برخه کې د یو مهم نقش خپلول دي. So on a comparative basis, year on year, په پرتلیز ډول دا له یوه کال څخه بل ته یو ستر ټوپ دی، او که چیرې تاسو شمیرو ته وګورئ نو د 2015 میلادي کال ټول حجم د 2014 میلادي کال یوازې په مارچ میاشت کې پوره شوی دی. موږ بشپړ چمتو یو اوان حاضر یو چې د دې حجم 10 برابره ترلاسه کړو. دې بدلون ته د چمتووالي لپاره د پاکستان حکومت د لیږد رالېږد لپاره نوي اقدامات تصویب کړي او خپل بندرونه پراخ کړي څو زیاته کارګو مدیریت کړي چې پکې له خامو موادو نیولې تر موټرو پورې شامل دي. خو پوښتنه دا ده چې د پاکستان بندرونو رونق موندلو چاره موقتي ده او که دغه هیواد ترې په اوږدمهال کې هم ګټه پورته کولی شي. I think our experience from COVID to some extent and other crises. زما په اند له کووید او نور بحرانونو څخه زموږ تجربه بیرته پخوانیو فعالیتونو ته ورګرځېدل ښیي. زما په نظر د بدلون نورې باقي پاتې اغېزې هغه څه دي چې د بحث وړ دي. Residual impact for change, I think, is still up for debate. پاکستان له اوږدې مودې راهیسې له اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دی. اوس په منځني ختیځ کې پیل شوي کړکېچ د تیلو بیې په اصطلاح اسمان ته پورته کړي دي. که چیرې دغه هیواد وتوانېږي چې په نړیواله کچه د کښتۍ چلونې له پوتنشیل څخه ګټه پورته کړي نو کولی شي خپل اقتصاد ته وده ورکړي چې ډېر اړتیا ورته لري.